نبی صلی الله علیه وسلم په دې مکه کې دعوت کوو. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره یو سوچ وکړ. سوچ یې دا وکړ چې دا ځای چې ته بدل کم او بلې علاقې ته لاړ شم، کېدای شي هلته مې خلک خبره ومني، هلته به دعوت اثر وکړي، ملګري به پیدا شي. نبی صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې کوم ځای ته لاړ شم. نبی صلی الله علیه وسلم طائف غوره کړ چې طائف ته لاړ شم، هلته به دعوت وکم، کېدای شي الله رب العالمین مؤمنان ملګري پیدا کړي. نبی صلی الله علیه وسلم د طائف د سفر اراده وکړه. د ځان سره ملګری واغسته زید ابن حارثه رضی الله عنه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم متبنا زوی چې زید ابن محمد به ورته ویو. نبی صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه رضی الله عنه د ځان سره د سفر ملګری واغسته د خدمت لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کوي او د لارې ملګری. خو نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر چې کو د مکه مشرکان په ځان باندې خبر نکړو، ځکه دا خو مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم ته قسم رکاوټونه شیطانین هغه برابرۍ. نبی صلی الله علیه وسلم په دې لارو باندې لاړ چې هغه عام لارې نه وي د طائف او ډیر وګت سفر دی د طائف په سوکتري التا. نو د مکی او د طائف په منځ کې ډیره وګړه مسافه پرته ده. او نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر پیدا روان شه. نبی صلی الله علیه وسلم سورلی مو سره نو د لپاره چې مکی والا به بوی نشي چې دا چیرته ځي. نبی صلی الله علیه وسلم روان شو تقریبا 15 کیلومتره دا مزل د مکی نه تر طائف پورې. نبی صلی الله پیدا روان شو. نبی صلی الله دا سفر کوو خو لیکن بالاخره دا بعد جهد طويل یا بعد جهد طويل ته اوږده مشقت وروسته نبی صلی الله طائف ته ورسېده. چې کله طائف ته ورسېده نبی صلی الله ځان سره سوچ وکړ چې ورزم د طائف د قبیله چې دا کوم مشران دي بنو ثقيف وغيرها، ورزم دي خلکو ته دعوت ورکوم چې کله مشران اصلاح شي، کشران خپل اصلاح کیږي، ایمان راوړي. نبی صلی الله علیه وسلم مشرانو ته ورغه، هغه ته صفه دعوت وکړه او ته ویل چې اے خلکو یو الله اومنه دی، یو الله بندگی وکړي. د ثقيف د قبيله یو بت ولاته وتاویو او د لات نه بدلري لري زین عرب راتلل او قسم نصرانی مالونه به لزان سره راوړل. نو د دې خلکو لنګر و غیرم په دې باندې روانو. نبی سلام چې ته دا دعوت وکړه پس زید دې چې داخله په نبی سلام باندې ایمان راوړي، په نبی صلی الله علیه وسلم ته مسخره وکړي. د دې قوم درې مشرانو د یو مشر به کی ویلي وای کچیر ته د الله حق نبی زم د کعبه غلاف شلوما. دې دویم به کی ویلي چې رب کس نو چیرته نبی شوی تاسو وس الله نبی راولې غلې یتیم سړی یو غریب یو تر هغه موږ ته دعوتونه کې. دې دریم په کی ویلي وای زه تاسو سره خبرې نکوم، زه تاسو سره خبرې په دی وجه نکوم کده الله حق نبی. نو په نبی باندې رد او نبی پس خبرې کول دا ډېر بد کار دی. او کچیر ته الله نبی نه نو ته به دروغجنی او دروغجن سره خبرې نکوم. نو نبی سلام ته ډېر سپکه سپوري ویلې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې دا خبره نه منئ، ولیکن دومره وکي چې د مکی والا باندې چې دا خبر نه کوي، ځکه هغه به ما پس خبرې کوي او رشخن به وای چې دلته مکه کې ولا چا خبره ونه منله او طائف لته له الته دعوتونه کوي. نو پس دې دې باندې طائف والا و ډیر درانه خلکو اکرام الغریب اکرام الضيف د قانونو چې د ناشنا سړي به عزت کو او دیګونه به په خول د ملمنو به ورکول. خو لیکن په دې کې په خپل اخلاق باندې خپې کې خدلې او مکی ته خلک راولېګل. خل مکی والے په خبر له چې هغه تاسو کلیوال چې تاسو دعوتونه درکې هغه واس طائف ته راغلي دي او دلته دعوتونه شروع کړي دي. په دین اکتفا ونکړه د طائف د علاقې چې کوم لیونی او معشومانو وینځوي دغه ټول راويستل او په لارې ته دوه سبونه جوړل، یو خې طرف ته بل چپ طرف ته. او ته ویلي چې کله دا محمد صلی الله علیه وسلم د عملګره روتل تاسو په کانو باندې ولي او کنځري وته کوي. نبی صلی الله علیه وسلم او زید بن حارثه رضی الله عنه چې کله روزي نو د خې طرف نه په گزار کیږي او د چپ طرف نه په گزار کیږي. دومره سخت گزارونه په نبی سلام باندې وشو چې نبی سلام قدم دی گزار پکېږي. دومره گزارونه پیوشو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سرینه هغه پڼو لاړه، پڼې مبارکه د نبی سلام دینو نډه کې شول او د ار طرف نه په نبی سلام باندې گزار کیږي. زید بن حارثه رضی الله عنه
د خپل کوشش مطابق چې په نبی سلام باندې خې طرف ته گزار کیږي زید بن حارثه رضی الله عنه خې طرف ته راوړي چې په چپ طرف باندې په نبی سلام باندې گزار کیږي زید بن حارثه چپ طرف ته راوړي خو لیکن د کوم گزار نه نبی صلی الله علیه وسلم دا بچ کی ډیر سخت گزارونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وشو چې کله وروته نو چې ګوري دلته یو باغ دی نبی صلی الله علیه وسلم او د زید بن حارثه رضی الله عنه دی باغ ته ور داخل شو دا باغ چې وو دا د عتبه او د شیبه چې دا دوه زامن در بیعو نبی سلام چې دی باغ ته کله ورنوته نو نبی سلام ډیر سخت زخمی شوی دی یینې ته روانې دي نو په دې باغ کې کېناسته نو په نبی سلام باندې ډیر سخت امتحانات په دغه ټیم کې راغلي یوازې د طائب غم نه دی بلکې الته غور بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه او پات شوی ده غور تر ابو طالب هغه او پات شوی ده او په مکه کې د نبی سلام ملګری د سخت امتحانات او مشکلاتو سره مخامخ دي یو غم خونه ده نو زه تاسو هم چې په دې ټیم کې د شي نبی چې د مشکلات یې تیر کړی دي چې به د دین نبی د سنت سره ته مخالفت کې د دین نبی هغه ګیره هغه ته په مخ باندې نه پرې دی د دین نبی هغه صفات سنت دا ته پسان کې نه راولي نو ته ډیر نه محرم انساني زمنګ نبی زمنګ د دین لپاره او زمنګ لپاره د سخت تیرې کړې دي نبی سلام چې د باغ ته نه وته یینې په روان دي لاسونه جکل الله رب العالمین ته او الله رب العالمین ته شکایت وکړو او ویل چې اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقله حیلتي یلا زتا ته شکایت کوم د خپل قوت چې قوت مې نشته د کمزور ایما د خپل تدبیر شکایت د تکوما وهوانی علی الناس یلا نن زه په خلکو باندې سپک شوی ما دا شکایت زتا ته کوم او ویل چې یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفين وانت ربي ايه د کمزور خلق ربا يلا تزمم ربي الى من تكلني يلا تما چاته سپاره او به اخر کې وای ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي يلا كتبغلا تغسني د سخت مشکلات سره چې تر تغسني يلا اسما اس پروان نشته اس باک مې نشته خو يلا چې تخپنه ولكن عافيتك هي اوسع لي يلا استعافيت در پراخه ده يلا مل صحت راکي ما روخ کې نو دی عتبه شبا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم چې دې کې دعاګانې غواړي وینم پر روان دي نو دی په دې کې رحم راغی نو د دې یو غلام معداس په نوم باندې نصرانی وو دی عداس ته غوکو چې دلته راشه چې کله راغی نو دی عداس ته ویل چې د دوه کسان د غزي کې انګور واخله او د غلې ورلو چې وی خوري نو دی عداس انګور راواغسته نبی صلی الله علیه وسلم خواته چې کله راوړه د نبی صلی الله مخه ته کې خدل وای فلما وضع النبي صلی الله علیه وسلم فيه يده قال بسم الله کله چې نبی صلی الله د انګور راغسته بسم الله ویله نو فنظر عداس په وجهه عداس د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ ته وکتل او حیران شو او ویل چې د دې علاقه خله خدا بسم الله نه وای دا څوک دی چې د بسم الله ویله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل من اي بلد انت د کوم علاقه د کوم خار نه او ته ویل چې ستا کوم دین دی نو دی عداس ورته ویل چې زه یو نصرانی غلام ما او زه چې ما انا من اهل النينوى زد النينوى د علاقه نه ما نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل امن قريه الرجل الصالح يونس بن متى ته يونس بن متى د علاقه نه د یونس علیه السلام د کلی سړی نو دا سړی حیران شو او دی عداس ورته ویل ما يدريك ما يونس تسبو یکلی یونس څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ذاك اخي یونس زما ورور دی کان نبیا وانا نبی یونسم نبی او زم د الله نبی ما وېدا عدا شروع شو د نبی سلام د الله سونو خپې خولولې عتبه شبه یو بل تویلې وای اما غلامک فقد افسده علی وېدا غلام له خراب ک غلام له دین نه واړو هغه ته ګدل تراشه چې راوغه ته عداس تویلې ولې د خپې له سونو خولې وې دی عداس ورته ویلې په دې زمانه کې د دې انسان نه غوړه انسان بل نشته دی او د دې انسان غوړه دین دی نو دی عداس ته ویلې چې ګوره نصرانیت ته خراب نه کیسه غوړه دین دی دین پرې نه دی وې دی عداس په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او د مسلمان شو نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله شو چې را یو سړی خو اسلام راوړو په دومره اوږد سفر کې په دومره غټ مشقت کې نبی صلی الله علیه وسلم د پاره یو سړی خبره ومنله هغه